بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو د بوړې سب ډیویژن غویرو قبایلو ټولو پښتنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مشرانو د شازیب د واقعې نه به تاسو خبرو. زه صرف د حکومت په نمایندګۍ باندې یو څو خبرې کوم او بیا د بوړې سب ډیویژن د ریپرزنټیټیو په بنیاد باندې یو دوه خبرې کوم. یوه خبره خو دا ده چې حکومت فوري اکشن واخیستو. په تیر شوي حکومتونو کې به موږ په دا سرکو درنې ځکه کولې چې حکومت به موږ له دهشتګرد ویل چې کوم بې ګناه خلک به یې مړه کړه نو دو به ووایي چې دهشتګرد مړه کړه نو موږ به په سرک ورووتو. اوس الحمدلله چې په کوم ځای کې هم د قبایل چې کوم دی خبره راشي نو قبایل د عزت په نظر کسي. پوه دې شوه د شازیب خبره. الله تعالی دې والدین لا خاندان لا صبر جمیل عطا کی و الله تعالی دې د وبخ کی. زه په دې حواله سره د حکومت چې کوم اقدامات زه اپریشیټ کوم ځکه چې په فوري توګه وزیر اعلی د شازیب د قتل د پونسه فوري چې کوم د جوډیشل کمیشن جوړ کړو په هغه کې چې کوم د افسران معطل کړل گرفتار یې کړل. دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده و ان شاء الله ولذي چې تر کومه پیره د مکمله انکوایري نیوي شوي چې په دا کې گرفتاری په کوم بنیاد وشوه. دا د بازار چې کوم حل دی دغه سره کوم تعلق ویلې دغه د جګړه وشوه او ویلې دا ونیو دغه پولیس لا ولا کړو. پولیس پکې څه کردار دی د کیمرې اپریټر سره چې کوم د غفلت کړی دی دای چې کوم دی په کور و چې په فوري توګه باندې په شخصي ضمانت پریښی وی پلور یې راغوښتی پلور سره یې ویلې میلاو نه کړو پلور نه یې چې کوم راغوښتو نو دا به یې ورته ولا کړی وی نه پس دا اقدام شوی دی. مخکې دا ټول تحقیقات د بوړې سب ډیویژن د ریپرزنټیټیو په بنیاد باندې انشاءالله العزیز زه به په دا کې یو کردار ادا کوم. خو یوه خبره دغه سړي له کوم چې دا کوم په د تاجر یونین په بنیاد باندې او د پولیس په بیهاب باندې خبره کوي کله د سیچو په حق کې جلوس وبوسي او کله د شازیب په حواله سره ویډیو جاری کوي. زه دغه لویان چې انشاءالله العزیز چې توبه په قانوني لیاره انشاءالله تطلق جو تو په دا کې کردار نه جوړیږي یا خو ته په دا کې ملوث یې تو په دا قتل کې لوست دی تو په دا ټوله معامله کې څه نه څه رول شته او یا د تو دا حق نه جوړېدو حکومت پوه او توڼه وایي سیچو یې پوه شه چې شی سره کوي تو په دا کې کوم کردار دی چې ته د یو ګل غوندې ماشوم مړ دی و ته لګیا یې ولته د هغه په مخالفت کې او د سیچو په حمایت کې جلوس روباسې. خو انشاءالله العزیز چې دغو غویرو قبایلو له په کوم ځای کې هم په ګوتو ویر شي ټوله به یې دغې چې کوم دی پته ولګي چې قبایل څه شي له ویل شي او قبایلو خلاف خبره کول او قبایل چې کوم دی بدنامول د دغه به ټوله مکمله په قانوني لیاره سزا درکوو. خو که قبایلو له یو ځلې میلاو شوې نو انشاءالله العزیز چې عمر بر به بیا د قبایلو خلاف په یو ځای کې ونه کې او غیرتمندو قبایلو زه یو گزارش بلم کوم چې په دا بوړه کې به د موږ په درزنو مړي پروته وو د موږ به چې چېرته مړی وشو چې دا دهشتګرد دی دا سیاسي خلک چېرته وو دغو سیاسي خلکو کردار ویلی ادا نه کړو د موږ یې معنی دغه وخت څه له خاموش وو. زه به دا سره کو د دغو د خلکو د نمایندګۍ دپاره ویلاړم. نن د هغو چې کوم هغه د قبایلو په حقوقو باندې قابض وو هغه پاک ته ختم شو نو نن د MNA په دا باندې مخالفت دا سیاسي خلک کوي چې یاره دغه کردار وشته کردار ادا کوي نو موږ په جلسه او په جلوس کې اوازونه کوي او مخالفت کوي. دا یو د سوتو چې څه د چا سره وکړي به د سره کېږي چې څه د چا سره وکړي الله وایي چې څه چا سره وکړي دا به د سره کېږي. دا د الله فرمان دی و زه په خپل کردار باندې مطمئن یم الله به مونه د کردار پښتنه کوي و زه کلم کله ویم چې په کوم ځای کې د قبایلو مخالفت نقصان ظلم زیاتی کېږي ولته د مو موبایل او زه وزیر یم انشاءالله العزیز چې په کوم ځای کې دا خلکو غواړي زه به وزر وم د قبایلو د یو نماینده په حیث باندې په اسمبلۍ په فلور باندې د وزیر اعلی سره په مخامخ د وزیر اعظم سره مخامخ په دا باندې به زه د قبایلو هغه نمایندګي کوم چې په مو باندې څه حق دی و دا متاثره خلک و دا ویرونه وی جوړه لوکا
دغه چې کوم ان شاء الله ولزی بحالي دا د مونږ میشن دی او ان شاء الله ولزی الله تعالی به داخل بیا ما شانته خوشالوي او مغه لوکا به داسې ډیولپ کوي چې دغه به ټول سہولتونه پکې موجود وي نه پدا کې قومیت کو نه پدا کې په یو قوم کې کور کو په بالکل په ټوله ایریا کې به ایکوال کورونه کیږي د دغه چې کوم حق یو غلبه ملويږي د شازیب واقعا دردناک دو شازیب د ګلغونه کې موشوم زویان چې دغه والدین به څنګه دا برداشت کوي زه خو نشم برداشت کولای زوتی الله تعالی دې دوله صبر ورکړي او ان شاء الله موږ به سره یو چې په کوم ځای کې هم دعا ووس کوي موږ به ان شاء الله نه مخکې دوله لوس پنومو ولوړو تاسو یو جهان مننه السلام علیکم